پخوا په زمانه کې یو کلي کې یو بابا اوسېده چې د هغه نوم انور شاه و او په ناظم صاحب مشهور و. ناظم صاحب به خپلې بزې او ګډې د څرولو دپاره ځنګل ته بوتلې. یو ورځ ناظم صاحب خپلې بزې او ګډې ځنګل ته بوتلې وې او سوچ یې وکړه چې لږ ارام به وکړم. ناظم صاحب ښه په ارام باندې د یو ونې لاندې اوده شو. لږ ساعت پس په هوا کې یو غټ باز الوته رالوته. باز چې کله بزې او ګډې ولیدې نو ناګهانه راغوټه شو. یو ګډې خپوږې ونیوه او لاړو والوته. په اونه کې ناست یو چالاک کارغه په خاموشۍ سره دا ټول منظر کته او سوچ یې کوو چې باز څومره په اسانه راله او ښکار یې وکړه او لاړه او موږ څومره په ګرانه ځان له خوراک پیدا کوو. سوچ یې وکړه چې نن نه پس به زه هم داسې ښکار کوم. کارغه ناګهانه په یو ښایسته ګډې باندې نظر پرېوته. سوچ یې کوو چې د باز په شان به یې ښکار کم، یو به یې سم او په مزه مزه به یې وخورم. دې نه پس کارغه ډېر په تیزۍ او په خاموشۍ سره او په ګډه باندې راغوټه شو او پاسه پرې کېناسته. خو چې کله یې د ګډې اوچتولو کوشش کوو نو ډېر زور یې ولګوو خو ګډه یې اوچته نه کړه او د کارغه خپې د ګډې په ویښتو کې ګیرې شوې. کارغه د الوتو ډېر کوشش وکړه خو اوس کارغه د دواړو خپو نه ګیر شوی و او ګډه ورته هم غوسه شوه. راته څه کې زر ځه ما خوراک ته پرېږده. اوس ګډې ټوپونه وهل هم شروع کړه او ډېرې منډې هم ووهلې خو کارغه د دواړو خپو نه ګیر شوی و. د یېرې او د پریشانۍ د وجې لوی لوی چیغې وهلې. ناظم صاحب چې کله دا چیغې واورېدې نو راپاڅېده او چې ویې کتل نو ډېر حیران شو چې د ګډې په ملا باندې کارغه د دواړو خپو نه انښتی و او لوی لوی چیغې وهلې. ناظم صاحب ګډه ودروه او کارغه یې په کلاره راوچت که او کارغه یې پرېښوده. خو کارغه دومره ویرې اخیستی و، دومره سر پې ګرځېدلی و چې واپس د اونې نه لاندې راپرېوته. ناظم صاحب کارغه ته وخندل او ورته ویې ویل زما په خیال تا د ځان نه باز جوړو. آینده دپاره د خپل ځان برابر ښکار کوه. کارغه ډېر همت وکړه او لاړه والوته او په یو ونه کې کېناسته او د ځان سره یې واده وکړه چې د نن نه پس به زه هغه ښکار کوم چې کم کارغان کوي.